السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو مسلمانانو وروڼو خصوصا د افغانستان مسلمانان تاسو سره نن یو ویډیو د شیخ صاحب محترم شیخ نظام احمد ندیم صاحب در سره شریکوم. هغه راسره واورئ په دا سایټ کې بیا به خبرې کوو. نو دغه فتنه د خوارجو چې د دې مذهب دا دی مرتکب د کبیره کافر بولي چې د دې سره بیعت نه لري هغه کافر بولي. ابو بکر څخه پوښتنه وسوله بغدادي سره چې ته د جنگ دلته د مسلمانانو سره د يهودو نه سره وینا اول دواره به زه مرتدین سره جنگیږم بیا به د کافرانو. شیخ صاحب محترم د خوارجو متعلق بیان کې چې خوارج څوک دي. خوارج درته پیژني رسول د خبرې مستاق دي یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. مسلمانان به وجني کافرانو ته بسنه وایي. همدغه زمانہ د اوسګر د دنیا کوپر نیولې ده په ټوله دنیا کې یو ځلې نظام چې اسلامي نظام دی هغه د افغانستان نظام دی. د افغانستان مسلمانانو ته مخه کړي او د افغانستان په مسلمانانو کې هغه خلک چې هغه شيوخ دي علما دي دغه شهادت یې مخه کړي. نو د الله د رسول مصداق دي دلته دا سین پیښ شوی د علماء او د تاریخ معلوم دی. حضرت علي صاحب مبارک چې دی سره خبرې وکړه حیاتان ورواستول د دعوت یې کړ بعضی اسلام ترا له بعضی پر بغاوت باندې پادس خو چې جنگ سره شروع شو په جنگ کې په لږ وخت کې ختم کړل. کلمه به ویله در ژبه به ونیوي ژبه به ځینې پرې کړل چې دا کلمه په وایه دا ژبه دې څه پرې کوم د خارجانو خو کله چې ضعیفه شوه یقینا هم دوستانو خوارج چې دي همدغه رنګه لکه څرنګه چې شیخ صاحب یې درته معرفي کوي د دوی د عام مسلمانانو په باره کې هم داسې عقاید وي. حضرت علي صاحب باندې کامیاب شو هغه شهید کړي. د بغداد په دا لوی مسجد جامع کې سهار منځ ته روان دي دا ظالم د عایشه هلته په دروازه کې پروت دی. مخکې به شل منځونه هم کوله تلاوتونه هم کوله لکه پیغمبر علیه السلام چې وایي چې دغه هغه حرقوس یاد کړي چې نبی علیه السلام مبارک ته وویله د آیات کریمه تفسیر کې ومنهم من یلمزک فی الصدقات. دا دغه حرقوس په نامه د عایشانو مشر خوارجو مشر دغه د په شان کې پیغمبر علیه السلام ویل چې د دې په اولاده کې به داسې خلک راځي چې تاسې به خپل منځونه د دې منځول ته شي نه ګوري خپل روژې به د دې روژې ته هیڅ نه درته معلومیږي دونه بزرګان به او دا درته وایي پیغمبر علیه السلام یحسنون القول ويسيئون الفعل. خبرې به ښې خبرې کوي خو عمل به بد عمل. وصم قال لا قال الرسول وایي وجدي څونې دي او شکل یې د مجاهد دی او ځان ښه مسلمان بولي او په ټوی کې بد وجل شوی دغه د محترمو دوستانو مسلمانانو خوارجو باره کې په کلاو غوږونو سره د شیخ صاحب محترم د بیان واورئ او د ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو د خوارج چې دي عام مسلمانان یې وپېژني او ځان ځینې وساتي. د نظامیانو سره وجنګېږي بس د ملکي مسلمانان په دې پسې راخسي. دوستانو تاسو د شیخ صاحب محترم د بیان واورئ د خوارجو متعلق تاسو ته تعارف وکړئ چې خوارج څوک دي او د خوارجو هغه تاریخ هم درته بیان کوي. نو محترمو دوستانو تاسو هم خوارج وپېژنئ او دغه عقایدو څخه ځان وساتئ او د ملګرو سره دا ویډیو شریکه کړئ تر څو د عام مسلمانان هم د خوارجو د عقایدو د اعمالو او د هغو د جماعت څخه ځان وساتي.